د واتس اپ دوه خوندور سټینګونه دوستانو ویډیو مه سکیپ کوئ ویډیو تر اخره وګورئ. السلام علیکم دوستانو، اسمت الله رحماني یم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. دوستانو که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره په خوا کې د زنګولې نښان کېکاږئ یا په ال بټن باندې کلیک وکړئ. او که چېرته دا ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو هیله ده زموږ پاڼه لایک او د واتس اپ دوه داسې سټینګونه چې تاسو ته په ډېره ګټه ورسوي. اول لنی سټینګ چې ده دوستانو دا د هغو دوستانو لپاره ډېر لازمي ده چې هغه غواړي په واتس اپ باندې خپل کاروبار مخ ته بوځي یا تجارت پرې وکړي. کوي زیاتره خلک اوس خپل تجارت خپل کاروبار د واتس اپ له لارې مخ ته وړي. مال په واتس اپ راغواړي له هغو سره خبرې، حتی زیاتره بیلونه یو بل ته بیل د واتس اپ له لارې لیکي. نو دوستانو څرنګه کولی شو چې موږ ډاټا یا کوم مسیج یا کوم کاروبار چټ سیم له خلکو سره کړی هغه له بینه ولاړ نه سي. نو راځئ دوستانو نن درته یو داسې سټینګ ښیم چې هېڅکله به هم تاسې ډیټا له لاسه ورنه کوي. که چیرې تاسو موبایل ورک سي یا مات سي یا واتس اپ یو موبایل نه بل موبایل ته واړوئ خلاص یې کوئ نو ستاسو هغه میسجونه هغه خبرې چې مو له دوستانو سره کړي هغه به هېڅکله نه وګډېږي او نه به ورکېږي. نو زیاتره دوستانو واتس اپ کې ډېر مهم شیان د کاروبار په اړه یا همداسې شخصي اړه هغه چیرته لیږلي نو دنه واتس اپ پاک سي یا واتس اپ خراب سي یا موبایل ورک سي یا بل موبایل کې واتس اپ خلاص نو هغه ټول له لاسه ورکړي. نو که غواړو چې دا خپل ډیټا یا خپل میسیجونه چې مو له چا سره کړي دا له لاسه ورنه کړو نو نن درته یو سټینګ ښیم. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو راځو واتس اپ راخلاصوو. کله چې مو واتس اپ راخلاص کړو دوستانو دغه کونج کې درې ټکي دي په دې باندې کلیک کوو. درې ټکو چې باندې کلیک وکړو راځو لاندې په سټینګ آپشن باندې کلیک کوو. کله چې مو په سټینګ آپشن باندې کلیک وکړو اول اکاونټ لیکلی دوم چټ په دغه چټ باندې کلیک کوو. کله چې مو په چټ باندې کلیک وکړو د لاندې راځو دوستانو دلته چټ بیک اپ لیکلی د لاندې لخوا په دوم آپشن باندې کلیک کوو. لاندې لخوا دوم آپشن چې مو کلیک وکړو دوستانو دلته راځو د لاندې لخوا دریم آپشن ته ګوګل اکاونټ ته. ګوګل اکاونټ چې کله دا به دوستانو تاسو سره ما خو اوس مخکې په دې کې خپل ګوګل اکاونټ اډ کړی ده نو دلته به تاسو دغه خالي وي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسې باید اول تاسې په خپل موبایل کې د جیمیل آی ډي خلاصه کړي یا جیمیل ادرس مو خلاص کړی واوسي. که چېرته هغه خلاص وي دوستانو همدغسې به تاسې جیمیل ادرس راواوړي. لکه ما چې راواوښتل ما په موبایل کې دوه ایمیل ادرسونه خلاص دي. زه اوس غواړم چې په هر ایمیل ادرس باندې همدا ذخیره کړم په هغو باندې کولی شم ځکه چې زما واتس اپ اوس په د اولني ایمیل ادرس باندې ذخیره شوی ده او د ما ټولو ډاټا په هغو کې ذخیره ده نو زه په هغو باندې کلیک کوم. دوستانو ورته انتظار کېږو کله چې دا سرته ورسېدوي نو دوستانو دلته په ګوګل اکاونټ کې هلته د ما ایمیل ادرس اضافه سو. کله چې دا اضافه سو دوستانو نو راځو له ګوګل اکاونټ نه پورته بیک اپ اپ ټو ګوګل ډرایو دې باندې چې کلیک وکړو دی درته وایي چې آیا ته غواړې چې په څومره وخت کې دا خپل میسجونه یا د خپله ډاټا په ګوګل کې ذخیره کړې. نه یې هېڅکله یې نه غواړي نه د لاندې بس دوستانو لاندې لخوا مونټلي په میاشت کې یو وارې غواړي چې دا په ګوګل کې ذخیره کړي، ویکلي په هفته کې یو وارې غواړي چې دا خپل کوم چټ یا کوم میسجونه چې دي کړي له خلکو سره دا په ګوګل کې ذخیره سي او تا ته سیف سي بیا کله ورک نه سي. او که په ورځ کې غواړي دوستانو دا تاسې خوښه ده چې هر یو انتخابوه ورځ هم انتخابوه میاشتو انتخابوه هغه تاسې خوښه ده دوستانو. ما ورته ورځ انتخاب کړې ده نو زه دوستانو هره ورځ چې کوم چټ وکړم هغه غواړم چې په خپل ایمیل ادرس یا ګوګل کې راته ذخیره واوسي چې هر کله زه خپل واتس اپ بل چې خلاص کړم یا بل موبایل کې خلاص کړم یا یې پاک کړم نوی واتس اپ را انسټال کړم هغه خلاصوم نو د ما چې کوم ډیټا ده کوم خبرې چې مې له چا سره کړې کوم عکسونه شی چې مې چا ته لیږلي هغه به ټول بیرته د ما واتس اپ ته راځي. کومو دوستانو سره چې ما خبرې یو چټ کړی هغه به ټول بیرته د ما واتس اپ ته راځي. دوستانو دلته راځو پورته بیک اپ اپ لیکلی ده. دا بیک اپ اپ دوستانو د دې لپاره ده چې کله تاسې غواړئ په خپله دغه د خپله ډیټا ذخیره کوئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ اتومات به تاسې د دغه کومې خبرې چې مو له چا سره کړي یا کوم وایس میسجونه مو له چا سره پرې ایښي یا هم چا ته عکسونه لیږلي دا به اتومات تاسې په ګوګل اکاونټ کې ذخیره کېږي. زه په دې باندې کلیک کوم دوستانو ته دا شروع سوه. کله چې دا شروع سي دا وځي اتومات دی تاسې په ګوګل اکاونټ کې ذخیره کېږي. دوستانو دا شروع سوله
چون چې دلته انټرنیټ لیک ضعیفه ده نو تیز کار نه کوي. نو دوستانو دغه ما چې کوم چټ یا کوم مسیجونه نن ورځ له چا سره کړي دي یا نن پرون ورځ چې ما له چا سره کوم چټ یا خبرې یا مسیج کړی ده هغه ټول 40 MB ده دوستانو. 40 MB اوس 12% دا د ما ګوګل اکاونټ ته ذخیره سوی او نور چون د انټرنیټ ضعیفه ده زر نه کیږي. چې انټرنیټ قوي بیا زر خپل ګوګل اکاونټ ته ذخیره کیږي. نو کله چې بیا تاسو غواړئ خپل واتساپ په بل موبایل کې خلاص کړئ، کله چې واتساپ په بل موبایل کې خلاص کړو همدا نمبر هم ورکړو، کله چې واتساپ خلاص تاسو ته راړئ چې تاسو غواړئ چې خپله زړه ډیټا دغه موبایل کې راولئ که نه غواړئ، یعنې خپل میسجونه وایسونه او شی چې مې لیږلي دي چاته هغه غواړئ چې دلته راسي که یې نه غواړئ هغه تاسو اختیار ده دوستانو. که چېرته غوښتل هلته به رسټور پې ووهئ نو تاسو ټوله ډاټا به بیرته راسي همدې موبایل ته کوم نمبر ته چې تاسو مسیج لیږلی، کوم نمبر ته چې تاسو ته عکس لیږلی یا تاسې ورته لیږلی هغه به ټول راسي اتومات به یې تاسې په همدې موبایل کې بیرته ذخیره سي. نو کله چې دا لیکه پای ته ورسېږي نو دا 40 MB به ولاړ سي هلته به په ګوګل کې ماته ذخیره سي. د بلې ورځې او د بلې ورځې هر وخت م کول، هره ورځ هم تاسې کولی سي، په هفته کې هم کولی سي، په میاشت کې هم یارې کولی سي دوستانو. او دوهم سیټینګ دوستانو، دوهم سیټینګ داسې کله یو څوک موږ ته مسیج کوي او هغو ته نه غواړو جواب ورکړو او که جواب ورنه کړو وی ګورو هغه بیا موږ نه خفه کېږي. نو څرنګه غواړو چې هغه په دې پوه نه سي چې موږ د هغو مسیج کتلی که مو نه ده کتلی. نو راځو دلته دا 3 ټکو باندې کلیک کوو او سیټینګ آپشن انتخاب وکړو. کله چې مو سیټینګ آپشن انتخاب کړو راځئ دوستانو اکاونټ ته، اکاونټ چې مو کله خلاص کړو دلته پرایوسي دلته راځو دا انتخاب وکړو. کله چې مو دا انتخاب کړو دوستانو دلته کارېږي ریډ ریسیپټس. کله چې دا آن وي نو دوستانو کله چې تاسو ته څوک مسیج وګوري او تاسو مسیج د هغو خلاص کوئ وی ګورئ نو هغو ته به دا درک معلومیږي چې ما مسیج وکتل. نو که نه غواړو چې چاته ته موږ درک د مسیج درک معلوم چې آیا د مسیج کتلی که نه ده کتلی نو دا به آپ کو دوستانو. کله چې دا آپ کو بند کو نو هیڅ کله هم څوک نسي پوهېدی چې څوک موږ ته مسیج وکړي که موږ د هغه مسیج هم ګورو نو هغه نه پوهېږي چې موږ د ده مسیج کتلی که مو نه ده کتلی. نو دوستانو کله چې دا آن وي هلته چې کله د چا مسیج وګورې هغو ته هلته وسه یا لامې چې کله په مسیج باندې راځي هغه شنې کېږي. اوس به هېڅ کله هغه شنې کېږي نو هغه به په دې پوهېږي نه چې ده د ما مسیج کتلی او که یې نه ده کتلی. دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې خوښه سوې مې وي. که مو خوښه سوې وي نو هیله ده ویډیو لایک او شیر کړئ. که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګولي نښان کېکاږئ او په ال بټن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو لومړی تر تاسو در ورسیږي.